اوس ډاکټر محمد عالم یوسفزي ته خواست کوم چې راشي او د فیصلې نومي نظم چې دا اجمل خټک دی هغه تاسو ته ووایي. فیصله سائل صاحب وی د پښتني تاریخ یو لحظه می وجني، د پښتني تاریخ یو لحظه می وجني، د رور د ویني بوی د خپل رور د ټوپک راځي، او د پیښورو پښتنو خويندې کابلۍ ملالۍ خپل پیښور ته چې راځي نو هم په ورکه راځي. د لوی خیبر په تاریخي وجود سلپ رته ده، د بېننګۍ یخه هوا پې د اټکه راځي، او زما د خوږ وطن د هر سر د کاسې په بدل یو سرخیل ته می کاسه د سرونه ډکه راځي. ملګرو کبیر ستوري ته د عقیدت پیرزونې زه به ولیکم، خو زما هغه به بیا وړه خوله او لوی خبرې. پښتون دانشور لیونی فلسفي هغه ته داسې وایي، ځکه چې کبیر ستوری د وطن په ننګ کې مړ دی، موږ ورته شهید وایو. نو غنی بابا ورته وایي اے شهیده اے عشقه اے بچیه د منصور، په خندا جانان للاړې ډوب دریاب کې شوې د نور، نادانان در پس جاړي ماشومان در ته مجنون ویلې ونې در ته پسخیږي اے ایری د کوهی تور، ننګیالیه سر دی ورکو د یار خپو کې د لوګې کو، اوسې ګوره مسکۍ سترګې ښکلې ډکې د غرور، خو ما راوړي تاله نه دي د سرو ګلو امیلونه، د جنت بلبلان سکه د دنیا د باغ ګلونه، تا کړي خپلې سترګې خاورې چې زما شي پرې روښانه، تا قصه زما د درد بره یوړه تر اسمانه، ستا د وینو ساس کې احساس کې چې تا توی کله ارمانه، ما ته سرې ډیوې بلیږي په کوڅه کې د جانانه، د دنیا تاجونه زار شه ستا د بخته ستا د شانه، د لیلا په زنګون پروت د مجنون سرې ګریوانه، خو ما راوړي تاله نه دي د رامبیل چامبیل ګلونه، د جنت بلبلان څکه د دنیا د باغ ګلونه. ډیره مننه. زه اوس ته ملګري حالانکې زما عمری دی چې ډېره کارونه نه کوي، اوس وخت مې هم ډېر دغه ویلي، خټک صاحب یو شعر دی اوږدون دی لږ حوصله به ورته وکړئ. فیصلې په نامه باندې یو نظم دی، کله چې هغه په افغانستان کې و یو طرف ورته اډر میلاو شو چې ته زموږ رهبر نه یې، نو هغه ورته ووایي چې ستا د خان کاکا په کور کې زر امبار وي، او زما بچي د خاورې سټي خوار وي، ستا بینکونه خو د ورځ په ورځ پړسیږي، او زما وینه د درنګ په درنګ وچیږي، خواري زه کوم ځان زه وډنم سود ستا شي، تاوان زه وکړم او ګټه تاله راشي، واز دی ولې په پټو کې مې زما شي، ترېنه جوړه ستا بنګلو کې ستا رڼا شي، ته زما په ګټه عیش کوې ژوندی، زه دا ستا قرضو کې غرق ورشم خپل کور ته، ته زما حق د پردی ډمې انعام کې زه مړی ورکوی نشم خپلې مور ته، ته که هېڅ نه کوې بیا دی هم آقا یې، ځکه تا جوړوم بیا دی هم یو غل یم، ته زما خونه کې هم زما ملکې، زه خپل کور کې هم ستا سترګو کې درغل یم، او ته که تکې تورې وایې هم تک سپینې، ځکه سپینې وایم ګناهګار شم، ته که ټول ناحق کوې آقا یې، ځکه حق شریک وایم پدار شم، دا منمه چې ته زور لرې زردارې، د سرونو سوداګرې لوی سردارې، دا منمه چې نن ستا د زور خاني ده، دا منمه هر څه ستا دي ما به خوار کې، دا منم فتوې لرې ما به کافر کې، دا منمه وس لرې ما به پدار کې، ولې ای د اقتدار په نشه مستا، ولې ای د تکبر په نیلي سوره، دا منمه چې د تا نه به ځان رک خو ما وپېژنم ما ته هم وګوره، دا ستا زر څه دی بچی مې د محنت دی، او ستا زور څه دی زما د مټو برکت دی، ستا نشه څه ده زما د وینو رنګ دی، ستا غرور څه دی زما د خولې رنګ دی، او دا ته څه زما د لاسو جوړې، دا زه وږی یم ته ځکه دومره موړې، ما د سره و دنګل نو وطن جوړ شو، ما خواري وکړله نو هله چمن جوړ شو، ما اغیار رکو نو هله ته دلدار شوې، ما سر کړلو نو هله ته سردار شوې، ما مکان جوړ کړو نو هله ته مکین شوې، ما تخت جوړ کړو نو ته هله تخت نشین شوې، په دې پوه شه چې دا زیم زکتي که زه نشي یم ته څوک یې چې بشته یې، ته وایې هر څه او د هر چا دې زما شي، که زما نه وي نو هر څه دې تباه شي، بس دا ستا لاره جدا زما جدا ده، فیصله د پټه نه ده برملا ده، ټول خواران په یوه چغه پارومه، شاعران او ادیبان را لړزومه، د بوډا بابا ارمان پوره کومه، بس دې ټولو نسب غان را خبرومه، د خپل حق او د مرام په نوم یو کیږو، او هر چی کیږي روانېږو
روانېږو. دا ډاکټر محمد عالم یوسفزی صاحب د ملګری وی چې مشاعره کې ځان نشته، نو ما چې داسې یو جذباتي ملګری راوغواړو. ټیک ده چې شاعر نه دی، خو دومره به شاعر ته خپل کلام نه وي یاد څومره چې دوی ته یاد دی.